السلام علیکم قدرمند کتونکو څنګه یې امید ساتم چې روغ جوړ به یې. چمچورې ورته څوک وایي څوک ورته چرمخکې وایي. د دې نه ډېر خلک یېرېږي، ډېر خلک څه چې زه په خپله هم یېرېږم، ځکه چې د هغې شکل د هغې حلیه چې تاسو وګورئ نو ډېر په غیر قسم وي که نه. خو دا ډاکټر د دې باره کې څه وایي چې دا څومره خطرناک دی یا دا خطرناک دی که نه دی. نو دا وګورئ، دې نه پس به تاسو په خپله فیصله وکړئ چې د دې نه یېرېدل پکار دي که نه. دا ویډیو خامخا شیر کړئ. خوشحاله راته اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله. راځئ چې نن د ټینشن ختم کړم. د کور کې چې دا کومه چرمخکۍ ده نو دا چیچل نه کوي، او که دا چیچل وکړي نو د دې ډېر نري غاښونه نو هغه ډایرکټ مات شي. نو د دې د چیچلو نه زهر بالکل نه خورېږي. نو ټینشن مه اخلئ. اوس د خلکو ډېره پریشاني په کوم ځای کې چې په پویو کې یا په خوراک کې چرمخکۍ ارتاول شوې ده او خلک یې بېهوشه کړی دی. دا خبره غلطه ده. په دې چرمخکۍ کې داسې زهر بالکل نشته دی. دې چرمخکۍ د وجود د پاسه سالمونیلا جراثیم ورته وایي چې د کوم نه میادي تبه کېږي، ټایفاید، نو هغه پکې موجود دی. نو که دغه خوراک ایښولی نه شو یا پوخ نه شو بیا چا وخوړو نو د ټایفاید خطره شته. خو په دغې کې دا جراثیم چې د انسان دا پی یا دا خوراک کړی دی دی بېهوشه کوي، مړ کوي، نو دا پکې بالکل نشته. خو که په غلطۍ چا وخوړلو، که چېرې تا ته پته ولګېدله چې په دې کې چرمخکۍ وه، هماغه پی خوړي، نو د یېرې نه به د باندې الټۍ ولګي، نو هغه ځان نه خبره ده. خو په چرمخکۍ کې دغه زهر نشته، نو پریشانه کېږئ مو. هسې لوښی پټول سنت طریقه ده، خوراک پټول سنت طریقه ده، هغه کوئ، خو د چرمخکۍ نه ټینشن مه اخلئ. السلام علیکم.